د واک ټلویزیون درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ وي او د صحت جامې مو پر تن وي. د دې اونۍ ځانګړې مرکه کې راسره د میدان وردګ ولایت د اطلاعات عامر ښاغلی نجیب الله فکرمن میلمه دی. ایسه تاسو ته سر کې ښه راغلاست وایو. ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم تاسو ته او د واک ټلویزیون درنو اوریدونکو ته تاسو تخنیکی ټیم ته نیکی هیلې سلامونه او درنښت وړاندې کوم. مننه. کور مو ودان زموږ خدمت کې. ایسه کې له دې پیل کړو چې د اطلاعاتو شریکول د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره اړین دي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې رسنۍ په ټوله نړۍ کې څلورمه قوه ده. ډیر زیات اړین دي ځکه چې په ټولنه کې هغه څه چې کېږي هغه د رسنۍ د اطلاعاتو په وخت شریکولو باندې خلک قضاوت کوي. د حکومت او د خلکو ترمنځ د پول یا ارتباط او اطلاعات شریکول په وخت باندې د معنا ورکوي. لکه مونږ تاسو ته چې معلومه ده چې دقت په وخت رسیدلو هر ځینې اطلاعات کې نا وخت خلکو ته په واکه ورکړل سي هغه بیا معنا نه لري. نو ډیر په دې خاطر اړین دي چې ټولنه د خلکو د حکومت د خلکو لستونزو مشکلاتو خبر سي او د حکومت هغه کړنې چې په هر وخت د حکومتولو یو اصل هم دا ده چې دوی کوم کارونه کوي باید رسنۍ ته اطلاعات په واکه ورکړي ترڅو ولس خبر سي. نو مهم دغه ده. ډېر مننه. میدان وردګ ولایت کې د خلکو لاسرسی اطلاعاتو ته څه ډول دی؟ مخکې اوس وخت کې کله چې فتح راغله اسلامي امارت منځته راغی د خلکو زیات تشویش په همدې اړه و چې اطلاعاتو ته به لاسرسی په ښه ډول زیات خبرنګارانو هم د تشویش کوو. خو موږ خپله د ولایت په داخل کې له د اسلامي امارت له مسؤلینو له اطلاعاتو فرهنګ له رئیس صاحبانو له دوه ټولو سره جلسې وکړلې. هغوی دې ته ژمنتیا وښودله چې په وخت باندې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. ځینې خبریالانو د مشکلاتو ستونزې درلودلې. هغه دغه د حد لپاره چې موږ دوامدار غونډې وکړلې. هغه ځینې وخت به پروګرامونه و چې خبري ارزښت به درلوده په یو ورځ باندې به هغه تر سره کېدل. د مشکلاتو دا اوس حل دي. پلان وخت کې اطلاعاتو ته لاسرسی هر خبريال هر څوک لري. اطلاعات هم معمولا څو برخې لري. هغه چې د ملي منافعو سره یا د اسلام سره دوه سره په ټکر کې نه وي او یا یو څراونه لپاره هغه اطلاعات امیشت خلکو په واکه ورکوي او رسنۍ هر وخت تاسو شاهدان یاست چې ټولو غونډو مطبوعاتي کنفرانسونو او جلسو ته خبري کوي. مننه فکرمن صاحب. لکه څنګه چې له څو کلونو راهیسې د عملیات دنده در په غاړه ده. په دغه ولایت کې د رسنیو فعالیت څنګه ارزوي؟ پخوا د فتح نه مخکې د طالبانو د اسلامي امارت د بل حکومت له ړنګېدو نه راوروسته یو قوت چې فایده کاغه رسنۍ وي په ټول افغانستان کې. متاسفانه په میدان وردګ ولایت کې لکه څنګه نورو برخو کې چې کار نه وسو رسنۍ ته په دې برخه کې کار ونسه. تر اخره پورې هغه نړیوال رسنۍ یا داخلي معتبر رسنۍ دلته خبرنګاران نه درلودل. خو بیا هم تقریبا په دې تیرو 10 کلونو کې له 1500 شاوخوا موږ مجلې درلودلې، اخبارونه هم درلودل چې ځینې په هغه وخت کې سقوط سره مخامخ شولې او ځینې په اوس وختو کې دغه نه کې. خو د اسلامي امارت له راتګ سره د موږ دوه رسنۍ تړل شوي دي چې هغه هم هغه د وی رسنۍ د فیغل خویت معلومات ونسو چې غوي په کوم اساس باندې نشرات ودرول. ځکه نه یو خبر ورکو نه اطلاعات فرهنګ سره د موضوع شریک کړل او د تجلا فنوم غوي د اقتصادي ستونزو لامل خپل مطبوعاتي کنفرانس کې چې د اقتصادي ستونزو لامل نسو کولای چې دا رسنۍ کو. خو کوم وخت چې کوم رسنۍ چې په جمهوریت کې فعال وي هغه رسنۍ اوس هم فعال دي او فعالیت کوي او فعالیتونه په خشن باندې روان دي. مننه فکرمن صاحب. د اطلاعاتو او معلوماتو شریکول د رسنیو د مسؤلیت لپاره څومره ګټور دي؟ ډیر زیات. لکه مخکې ما چې ویلې چې هر څوک کړنې کوي هغوی په خپل باندې همدغه د اطلاعاتو شریکول دي چې د حکومت د مسؤلینو چارواکو چې اوس پلان د اسلامي امارت تر چتر لاندې په دې ولایت کې کار کوي هغوی ټول هغه لاسته راوړنې یا د ګروپونو لارې د مطبوعاتي کنفرانسونو لارې خلکو سره شریکي. مؤثریت فدې کې ده چې ولس د دوی د کړنو نه خبر سي. د حساب ورکولو مثلا همدغه طریقه د رسنۍ لاره نه ګټه زیاته ده. ځکه کچیرته هغه اطلاعات چې مونږ ځان سره لرو مونږ لاسته راوړنې لرو یا اسلامي امارت کومې پالیسۍ دي کوم کارونه مخته بیایي نو په دې اساس کچیرته دا له خبریالانو سره رسنۍ سره هغوی ولس ته په خپل وخت باندې ورسوي د دې مؤثریت زیات دی. ډېر ښه. وایي رسنۍ په ټولنې د پیاوړتیا لپاره خصوصا د ځوانانو د روزنې د علمي معلوماتو د زیاتوالي پیاوړتیا لپاره څومره ګټورې دي، څومره کار یې کړی دی؟ که موږ وګورو رسنۍ د یو
پانتون شکل هم لري، خصوصا محلي رسنۍ د ځوانانو لپاره مختلف پروګرامونه لري، مختلف برنامې لري. کله چې زه رسنۍ تعقیبوم دوی د ژوندۍ خبرونه چې کوي یو موضوع په اړه باندې معلومات شریکوي، اوریدونکو ورته زنګونه وهي، یوازې هغه معلومات چې د کاغه د افغانستان نه بهر وي که د افغانستان په داخل کې وي، کاغه په هر اقتصادي برخه کې وي، سیاسي برخه کې وي، اجتماعي برخه کې وي، زیات مهم رول لري. دغه رسنۍ که چیرته ترخه استفاده وسی د یو ټون د معلم د لارښود حیثیت لري، په هغه شکل باندې که چیرته خبريالان مسلکي خبريالان د غوی د لپاره موثر پروګرامونه په لار واچي، زه یقیني ویل شم چې دغه ټولنه زیاتو حالاتو نژغوري. مثلا دوی د سپورت په اړه باندې بیلابیل خبرونه لري، هغه مقابل کس چې اوري هغه هم د تشویقي کدوې د مواد مخدر د بدو پالو په اړه باندې کوم ریپورت ولري، هغه څوک چې په دغه لار اختیار کړي یا مثلا وای د ډیپریشن یا د نور تاثیرات لامل نشو ته مخه کوي، همدغه رسنۍ چې مخنیوي کوي، همدغه سره روغتيایي پروګرامونه دي، دینی معلومات دي. د مونږ اکثریت خلک رادیو ډیر اوري، که مونږ هر عالم چې هغه د ټولنې مطابق په لغو کې په اشپزخانه کې په کور کې مونږ سره دایم رادیو ته ټول خلک لاسرسي لري، نو د خصوصا غږیزه رسنۍ په دې کې ډیر زیات مهم رول لري چې د ځوانانو په ونډه اخیستلو په تربیه کې ډیر زیات رول لري. ډیر مننه. کوم ګورو فکرمن سي د رسنۍ پر وړاندې لیدلوري هغه خلکو نظر ورته متفاوت دي، ځنې ورته په خسته ګوري او ځنې اوس هم ورته په خسته نه ګوري. علت څه دی؟ ځینې وخت دا اوس وخت خو سوشل میډیا هم د ټول مجازي نړۍ کې دا هم د فعالیتونه زیات شوي دي رسنیو. اکثریت وخت هغوی فیسبوک یا په نورو رسنیو کې چې کوم معلومات خپروي هغه وروسته هغه رسنۍ خپرونه کې دوی داسې فکر کوي چې دغه خبریالان یا دغه رسنۍ د خلک د کاره باسي، ولې اصل حقیقت کې خبریال یا رسنۍ هغه څه نشر کوي چې په ټولنه کې رامنځته شوي. ځینې رسنۍ دي چې یو چا په اړه باندې چې دغه ګټو سره په ټکر کې وي نو هغه ورته په بد نظر ګوري، هغه ټول رسنۍ ته په هغه نظر ګوري. لکه دا اوس وخت کې چې کوم خبرونه ازادي رادیو چې اسلامي امارت بند کړل یا بي بي سي رادیو کوم خبرونه چې کې حقایق په سیمه کې په یو شکل باندې وي او دوی وړاندې په بل شکل باندې کې، نو ځکه د بعض خلکو رسنۍ په نظر باندې اما چې منفي ګرا راځي، ولې په اصل حقیقت کې دا ده چې دوی هغه څه نشر کوي چې په ټولنه کې کیږي تر سره کیږي. ځینې وخت منفي تبلیغات چې زیات شي نو رسنۍ دا دغه لري چې غوی په ذهن ته یو قسم منفي دغه راځي ورته. څه ورسته کې راته د رسنۍ د لا پیاوړتیا لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست تګلاره څه ده؟ فعلا د مونږ خام چې کوم مسؤل پر ریاست اطلاعات فرهنګ کې ډیر ژمنو رسنۍ سره ښه روابط درلود. اوسنۍ رئیس مولوي صاحب حبیب الله مجاهد هغه وایي زه داسې ګڼم لکه د ما خپل د سنگر ملګری چې ما سره په دې دغه کې. نو مونږ ځینې پروګرامونه 15 ورځو کې د ژورنالستانو ستونزو ته راسي چې څه مشکلات سره دی غونډه کوم، همدارنګه د ولایت په ساته د والي صاحب سره غونډې کو او مونږ ځینې اوس رسنۍ ته جوازونه ورکوو چې هغوی جوازونه په مجموع کې باندې، خو هغه چې مونږ وګورو د دوی تګلاره د اسلامي امارت پالیسۍ سره یو د هغوی دپاره مونږ جواز هم ورکوو، دا هم په لار اچولی ده. د ځینو رسنۍ جوازونه په لار د ځینو اخیستي دي. نو زه چې ګورم مونږ د رسنۍ د لا پیاوړتیا په خاطر باندې هر 15 ورځو کې دوی سره غونډه کوو او هغه ستونزې مشکلات چې دوی لري مونږ لوړپوړو چارواکو سره شریکو او د هغوی هغه غوښتنې چې د وزارت مقام ته رسو. ډیره مننه فکرمن صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او د وخت ټلویزیون لیدونکو ته مو د اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه اړین معلومات ورکړل. سلامات اوسئ، کور مو ودان. ډیره مننه تاسو ته. د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو د دې اونۍ ځانګړې ونیسه مرکه مو همدومره وه. تر بلې نوې مرکې مو په بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ.